الله نور السماوات والأرض. د البقره د 38 آیت ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اهبطوا منها جميعا. ژباړه: بیا وویل موږ چې کوشئ له جنته ټول. تفسیر: مطلب دا دی چې حق تعالی د آدم علیه السلام توبه قبول کړه، خو جنت ته یې سمدلاسه ورتګ امر ونه کړ، بلکې امر یې وکړ چې په دنیا کې هستوګنه وکړه، ځکه چې د هغه حکمت او مصلحت اقتضا همداسې وه. ښکاره خبره ده چې دی یې په ځمکه کې خلیفه ټاکلی و، نه د جنت لپاره. او الله تعالی همداسې فرمایلی دي: هر هغه څوک چې زما تابع او منونکی وي، نو هغه ته به د دنیا هستوګنه هیڅ ضرر نه رسوي، بلکې ګټه ورته لري. هو، نافرمانانو خلکو ته دوزخ دی. د هغو دوو متضادو عناصرو د بیلولو او امتحان لپاره همدا دنیا مناسب ځای دی. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ژباړه: پس که راغی تاسو ته له ما څخه کوم هدایت، پس هر څوک چې پیروي وکړي د هدایت زما، پس نه به وي هیڅ قسم ویره پر دوی باندې، او نه به دوی هیڅ چیرې خفه کیږي، او جنت ته به ځي. تفسیر: هغه صدمه او اندېښنه چې چاته د کوم مصیبت له پیښېدو څخه پخوا پیښیږي، هغه ته خوف وایي، او هغه غم او خفګان چې انسان ته له مصیبت وروسته رسیږي، هغه ته حزن وایي. مثلا هغه کیفیت ته چې د یوه مریض د مړه کېدو له تصور نه چاته ورسیږي خوف دی، او هغه کیفیت ته چې د هغه له مړه کېدو څخه وروسته پیدا کیږي، هغه حزن دی. مثلا د هغه خوف او حزن نفي چې په دې آیت کې شوي دي، که له هغه څخه دنیوي خوف او حزن مراد شي، نو د هغه معنا به داسې کیږي: هغه کسان چې زما له هدایت سره سمتک کوي، نو دوی ته هیڅ د اندېښنې ځای نشته، چې دا به حق هدایت نه وي، او د شیطان له لوري به فریب او مغالطه وي، او نه به دوی د دې له امله غمجن وي چې اوس خو د دوی له پلار څخه جنت اخیستل شوی دی، ځکه دا هدایت لارموندونکي ته ژر تر ژره جنت وررسیږي. او که اخروي حزن او خوف مراد وي، نو به یې مطلب داسې وي چې په قیامت کې به د هدایت خاوندانو ته نه خوف وي او نه حزن، مګر د حزن په نشتوالي کې خو هیڅ د شک او شبې ځای نشته، ځکه د خوف له نفي څخه دا اندېښنه په زړه کې رالویږي چې د جزا په ورځ کې تر انبیاو علیه السلام پورې به هم په خوف او ویره کې وي، او هیڅوک به یې ویر نه وي. خبردار چې خوف په دوه ډوله دی: کله د خوف باعث او مرجع په ویریدونکي لیدل کیږي، لکه چې پادشاهي مجرم له پاچا ځنې ویریږي، نو د خوف موجب جرم دی چې نسبت یې ورته کیږي. او کله د خوف منشا مخفوف منه وي، یعنی لکه چې یو بېګناه شخص چې د پاچا یا د زمري له هیبت څخه ویریږي، نو د دې ویره سبب دا نه دی چې ګواکې دغه شخص د پاچا یا د زمري په مقابل کې کومه ګناه کړې ده، بلکې د پاچا قهر او جلال یا د زمري غضب او هیبت د دې خوف موجب ګرځېدلی دی چې منشا یې د پاچا خلاف یا د زمري هیبت دی. نو په دې آیت کې لومړی ډول خوف نفي کړ، نه دوهم ډول. دا شبه خو هغلته واردېدله چې د فلا خوف په ځای لا خوف فیهم یا لا یخافون فرمایلی وای. ومن الله توفیق.